عاشقي دا نن سبا د هلکانو او جنکۍ چې پکې پرته دا عاشقي دې ته وایي د دې دویم نوم دی فسق او فجور. نو واړه واړه هلکان او هغه هم ځان سره په موبایل کې د جنکو تصویران ګرځي او جنکۍ ځان سره هلکانو تصویران ساتي او عمر به د هلک ټول چې دی 14 ورځې لکه څه چل وي زه بس عاشق شوی یم جي عاشق شوی دله یو مضبوط یو 2-3 ګزاره پکار چې نه د عاشقي هېره شي. زه په یو جنۍ مین یم چې زړه ماته راوړي. دا د سپکو خلکو کارونه یي او دا له پرېږده بعضو صاحبانو په کتابونو کې ورته تعویضونه هم لیکلي دي وایي چې کله یو جنۍ باندې ته مینې او د هغې زړه تا ته نه راوړي نو دا یې تعویض دی. مولیانو صاحبانو ورته تعویضونه لیکلي دي. او جنۍ ته یو هلک باندې ته مینې دا خو د فحاشۍ دروازې وکولاوې. دویمه زموږ په شریعت کې دا نشته چې زه به دې جنۍ مینې یم او زړه یې ځان ته راوړم. سپک کارونه یي. یو جنۍ غواړي او زړه دې ورته دی لاړ شه خبره یې د مشرانو سره وکړه. که مشران یې راضي وو او جنۍ راضي وه یو ډېره ښه ده، که راضي نه وو خبره ختمه شوه. او دا د کوم ځای سپک کارونه کې او نیچ کارونه چې ما له جي تعویض وکړه چې جنۍ راباندې مینه شي او ما جي ګوتې په ګوته کړې ده چې جنۍ وایي چې هلک راباندې مین شي. دا د کوم ځای کارونه دي؟ رشتې ته دې زړه کېږي لاړ شي معلومات وکړه تپوس وکړه زما دا رشته په کار ده که یې دله درکړه مشرانو اجازت و ولي پرې راضي و جنۍ راضي وه یا هلک راضي و خبره ختمه شوه. بیا تعویضونه وکړه د دې پر راته بعض وایي وظیفه راته وښایي چې وظیفه چې دې جنۍ زړه ماته راواوړي او جنۍ په وظیفو پسې ګرځي چې هلک زړه راوړي. داسې سپکې لوچکې خبرې دي. دا یو جنۍ مینې دا نشته په شریعت کې دا عاشقي معاشقي چې راوتې ده. عاشقي دا نن سبا د هلکان او جنکۍ چې پکې پرته دا عاشقي دې ته وایي د دې دویم نوم دی فسق او فجور. نو واړه واړه هلکان او هغه هم ځان سره په موبایل کې د جنکو تصویران ګرځي او جنکۍ ځان سره هلکانو تصویران ساتي او عمر به د هلک ټول چې دی 14 ورځې لکه څه چل وي زه بس عاشق شوی یم جي عاشق شوی دله یو مضبوط یو 2-3 ګزاره پکار چې نه د عاشقي هېره شي. او جنۍ به وایي زه په هلک مینه شوې یم بس هلک مې په لاره ولیده سکول ته روان و هلته روان و دلته روان. داسې کمې خبرې. زمونږ شریعت هغه پاک شریعت دی په کې دا خبرې نشته. ما له دم وکړه او ما له درود ما له وظیفه راکړئ. یو جنۍ زړه ته څنګه په زور ځان ته راړی؟ یو جنۍ نه ده راځي په یو رشته باندې. شریعت وایي ته یې نشي مجبوره کولی نو ته څوک یې؟ اوس یو جنۍ ده په یو رشته نه ده راځي ولي کوم چې د هغې مشر دی هغه پرې زور زبردستي نشي کولی او دا ځوان بهر ګرځي تعویضونه کوي جنۍ زړه ماته راواړه او کله وایي کاڼی استعمالوم او کله وایي ګوتې استعمالوم. سپکې خبرې دي. ټول دا چلونه د انډیا د فلم نه زده کړي. دا ما په خپل یو کس لیدلی و څه وخت کې موږ سره درسونو کې هم کېناستو مخکینۍ خبره نو الله ورته بیا هدایت وکړو د هغه د لاس ما ورله یو ورځ د لاس ولیدو دا ټول سوی سرمن ته ایستلی وه نو ما د لاس وي دا چې سوی دی په هغې کې دنه لیکل کړي وو او دغه لیکل اوس ورانېږي نو دننه یې پکې لیکل کړي وو هغه ستن چې پکې دننه وي وینه چې ترې وباسي هغه لیوه داسې چې دا څه وایي دا زه په یو جنۍ مین اوس دا ټول دا چلونه د فلمونو دي. دا د کوم ځای دي؟ دا د